عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي چې د اسلام آباد پر لور د ازادۍ لاریون ته چمتوالی ونیسي. د پاکستان مخکني لومړي وزیر عمران خان پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د اسلام آباد پر لور یو پراخ لاریون ته تابع ونیسي. هغه دغه لاریون ته د رښتینې ازادۍ د لاریون نوم ورکړی. عمران خان په ځایی وخت تېره شپه اسلام آباد کې یوه خبري کنفرانس ته یو ځل بیا خپله دا ادعا تکرار کړې چې د بهرنۍ دسیسې پایله کې له واکه ګوښه کړل شوی دی. هغه ویلي د پاکستان خلاف دومره ستره دسیسه شوې نو د دغه هیواد سترې محکمې ته پکار ده چې په دې اړه څېړنې وکړي. نوموړي وویل که د پاکستان ادارې اوس د دغه هیواد د حاکمیت او ازادۍ لپاره ونه درېږي نو د پاکستاني ماشومانو راتلونکي به هم خطر سره مخ وي. د پاکستان مخکني لومړي وزیر دلته دا ادعا هم وکړه چې د دغه هیواد ملي امنیت وروستۍ غونډې هم د په مشرۍ د ملي امنیت د ترسره شوې ناستې خبرې تایید کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نوي لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت ناسته کې ویل شوي چې د عمران حکومت نسکورېدو تر شا هیڅ بهرنۍ دسیسه نه وه. مخکني لومړي وزیر د اسلام آباد پر لور د دغه رابلل شوي لاریون نیټه اعلان نه کړه خو ویلي دي چې ژر به دغه لاریون راوبولي. د هغه تر خبرو وروسته د پاکستان د قومي اسامبلۍ مخکني مرستیال مشر قاسم خان سوري پر خپل ټویټر ولیکل چې له بلوچستان څخه یې اسلام آباد ته د ازادۍ لاریون چمتوالی پیل کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.